قدرمنو دوستانو او عزیزانو سلامونه دې ورسیږي چیرې چې تاسو روغ خوشاله اوسئ د یولیا کرسمس شپې ورځې دي چې ټول دنمارکیان راوتلي دي او مغازې او بس دوکانونه ډک دي نو موږ هم وغوښتل ما وی ودو صاحب چې راشو نو ګورو چې دا زموږ افغاني دوکانونو کې څه راغلي دي او تازه وچې میوې راغلي دي او خبر شوی ما ودو صاحب پیدا یې کوم ودو پیدا کوم چې هغه اوس چیرته دی میگیرم بذار این ای ودو صاحب دلته نه ودو صاحب سلامونه و سلامونه جوړ په خیر تاسو ملکه چې میوه پس راغلی یاره سخت ځای کې درا گیر کړل ما د انګور دی د وطن انګور او بس وطن انگور ده او شنونده و بیننده عزیز و گرامی در یکی از مغازه‌های افغانی هستیم واقع شهر نابغوی نزدیک به کوپنهاگن بله روزهای کریسمس است مردم اکثرا در مغازه‌ها بسیار جنس‌های ارزان و نو ما هم گفتیم که فیض جان تو بیا که برای مغازه‌های افغانی رو ببینیم که چی گپاست زه فکر کوم قدرمن دوستانو که بل هیڅ دی تازه میوه خوشته او د نورو میوه پوښتنه به وکړو چې څه خبره ده تاسو راشئ چې دلته د دې یو دوست سره دلته کار کوي زه فکر کوم او یا به سودا اخلي تاسو راځئ بیاین که ببینیم که این عزیز ما آمده سودا میخره و این کلش بیادر میخری اجازه است السلام علیکم شب شما پیش برید یا حالی کل زیر میخری کدام عروسی دارین چی رقم نه 2 کیلو کار دارم خود 2 کیلو نامتان ببخشین نام اید محمد اید محمد هر وقت سر خود دید از دیگه دیگه بیخی سر من اید خوب خواستین شکر چرا دیگه این آدمی منطقه زندگی میکنین یعنی دور است نه من دور هستم تقریبا 1 ساعت راست اوه چرا 1 ساعت راه را میدونین بازی می شاو ولد از یک نفر خبر شدیم خب که بدن عوام سرد است نه هوا خو سرد است یک جلغوزه آمده جلغوزه جلغوزه افغانی آمده بیخی دندانای ما خارش گرفت گفتیم بریم بدر 1-2 کیلو والله عجب این خو سر ما به خاطر رومی مومی هم نامدیم مخصوصا به خاطر همین جلغوزه سیاه آمدیم ای قربان چه متی یک سر ما هیچ ساختی نه اید محمد اید محمد سر ما هیچ ساختی امروز که جلغوزه را یاد ان شاء الله کل روزای از شما از وطندارای ما کلش عید باشه قربانتان جور و سلامت باشین بخیر باشین ان شاء الله که براتان بانجان رومی خوب و جلغوزه خوب و روزا و شوای این کریسمس است براتون خوش میخوام برای کلگی برای خصوصا برای هموطنان من همچنان جور و سلامت باشید از شما تشکر همچنان تشکر بیننده‌های عزیز و گرامی میریم داخل مغازه ببینیم که چی چیزایی داره قدرمن دوستان رو راځي لمون سره دننه بلا شو ګورو هیڅ نه د خندار انار خوشته ده د خندار انار راغلي دي دا ډیره خبره ده بل خبره مې کوله قدرمن دوستانو چې په دې کریسمس په ورځو کې د ډنمارک ټول خلک کورو کې نه دي د باندې وځي ځکه چې دا په ټول کال کې چې پیسې راټولې کړي دي هغه د په ورځو کې مصرفي جنسونه ارزانه هر چی من راغلو چې راځه خدای افغاني مارکیټونه به وګورو دا لا خزیره دی ورور په منګو کې شوی جلغوزه راوړي دي راځي چې ورشو چې څه خبرې به دلته ښه موږ به دننه لاړ شو تاسو یو دوه تصویر وګورئ قدرمن لیدونکو یارانو باز دا فیض جان خو چې راشي په دې بنگلې وخت ولا بهترین شاید دا بنگلې کنه واخ اما مهمه خبره تر راځي چې دا جلغوزي وګورو فیض جان بله مهمه خبره ده چې جلغوزي راغلي جنغوزي تر راځي ودو څه دلته دا غوځانم دي چې دا ګوره څه تازه وطن او کیلو لیکلي په شپته کړو دا وګورئ دا بیل بیل کلچې دي دا هم وطني نقل قابلی او دا خو لکه چې دا چی شي دي دا او دا خو هغه ده شپېرا وای شپېرې د پاره دي او دغه وګورو لکه او دغه دي کله جلغوزه خوشته ده کنه دا او ترازه چې دلته خو موږ تاسو یو ډېر وراره کار کوي دا فینجان دلته د دې برخه لکه چې مسؤلیت د فنجان سره وشي جوړ په خیر چې کله خیر لیک وړاندې راشي دلته ځکه د برخه ډیره غلطه کو کله خیر جوړ خواسته او به کار نه مو وستره من خبر شول چې وای د کریسمس په ورځو کې
یا خو ډیر ارزانی ده درشته ده دلته بله ها. همه ارزانه او بل خبره دا ده چې وای وچې میوې تاسو راوړي بله دي سر موږ څه څه وچه شی مو راوړي میوه د افغانستان انواع و اقسام تقریبا ټول میوې ښه دلته دي که نه مستقیم د ده افغانستان هم راغوښتي دي ها دا خو بادام دی لکه چې بادام دی او اوه دغه دي دا خو ولا کاغذي بادام دي تاسو ګورئ قدرمن دوستانو این دیگه بیندای عزیز و گرامی کاغذی بادام کاغذی خیلی نمیز دیگه کاغذ جدا بادام جدا کاغذش اینه جدا بادام جدا خب نور چلا روشه دغه بادام اوه دا خو بادام دی مزار شریف دی ولا ډیر خسته قدرمن دوستانو دوات با خوزب کیزان تا د وطن ډیر اعلی جلغوزه اینه تازه جلغوزه اینه دوستان ببینین ډیر اعلی نو دا خو ولا چې بخي نوې خبرې دي دلته نور به څه لري په دې میوه کې تاسو اوه دغه دي مرخنۍ اوناب یا مرخنۍ چې په کونړ کې پیدا کیږي د جلال آباد په ځینو سیمو کې نګرار کې پیدا کیږي دا مرخنۍ ها ډیر اعلی او نور به څه لري په ځانه موږ ورته چې پاګم ممیز لري وای ډیر دی افغان توتان ولري دغه دا ولا خان ګل خانی څورته وای رقم دې موږ او تاسو والله چې یعنی واقعا بیندای عزیز و گرامی کشمشش مرا خوشم آمد بار اول است که من میبینم گلوبره زلده که بورو بنده اوریدلی دی چی گوڑم داره یا گوڑم شتا کنه دلتا با گوڑا ای کنه یا گوڑا خو منگا دلتا ولیدله دغه دی دا غوزان ها دا گوڑم دکن نام خدا دا نخود ګوره نخود ګوره دا از دې قصې خو دلته دي انځر لرو د وطن ډیر خسته انځران دي دا او دا ټول د افغانستان دا ټول د افغانستان تقریبا د افغانستان نه راو فکر کوم دا دغه دي میوه توتان توت خورا او توت خورا بیاین خدا ورزی که حتما بسیار ارزان هم هست حتما آها تور توتان تور توتان لتا قربان دغه سی حال تور توتان لتا قربان وای دغه زلزله او دا خو شکر پاره ده دغه دي د زردالو زړی دي خاصه زردالو ډیر هغه څنګه دغه موږ تاسو چپنمک وای ورته او بلشه دا خو ډیر بلشه بس نو هر شی دی د کلچو برخه ده دا نو کلچې لرو کیکو کلچې دی او نقل لرو ډېر خاصه افغاني نقل لرو زعفران لرو د هرات زعفران دي ها دا زعفران اینا بیننده‌های عزیز و گرامی محصول بیخی هم تو صاف سچه سوغات هرات اینا بسیار عالی بسیار عالی در نرخونه څنګه دی فهم جان یعنی د ډیر قیمت خو نه دی نسبت زینو ته زمونږ نرخونه همیش ښیي نو هېوادوال کولی شي زمونږ دکان څلېرې ساعته یې لري په کوبنهاون کې په فریدریکسن سوایل وه د ناغو په ساحه کې مشهوره د خارجانو نو همیش کولی شي چې راشي موږ د افغانانو په خدمت کې ډېره لا دا خو ډېره ښه خبر دلته خو د نانبایي برخه هم تاسو لرئ بله صاحب موږ نانبایي لرو او بل څه قصابي لرو قصابي مشته ټوله سبزي لرو او د اقسامو وچه میوه لرو نو هر څه د کور ضرورت شي هغه ډېره ښه خبره ښه اوس دغه د کرسمس شپې ورځو کې کنه ډنمارکیان خو مغازو کې ارزاني کوي کنه تاسو کومه ارزاني مو همیش نه نو اوس هم څه کوم خاص ارزاني کړی کړه ټوله میوه زموږ تقریبا ارزانه ده هر هفته موږ ډېره اوریجینال ډېره خاصه خب شنونده‌های عزیز و بیننده‌های محترم اگر آمدین امینا به ما را بگیرین براتون مفتقلا باشه در قیمتی کم بخیر بین همیش بین ما در خدمت وطنای خود هستیم زنده باشین تشکر 400 واحد هستن تشکر لطف کردین زنده باشین انواع و اقسام میوه خشک از افغانستان داریم دیگه نان خوش داریم قصابی داریم سبزی تازه میوه تازه همه چیز داریم فایده‌مند تاسو راځي دلته موږ چې ګورو ډېر داسې څه دي چې
قدمون لیدونکو د سر مغازه بلې برخې ته راغللو چې د مغازه خاوند او دغه ټول مارکیټ خاوند د کولار د نجیب جان طرف دلته زه به ورشم چې وړاندې وګورو چې له دوی سره لاندې خبرې ولو شوې ده ببینید عزیز و گرامی روزهای کریسمس است به این مغازه هم که ما میبینیم هم جنس‌های افغانی و هم سایر جنس‌ها هست اما با قیمت ارزان می‌بینیم نجیب جان سلام خوب هستید صحت شما خوب است خیریت چیا کوتاه یک دو پرسان داشتیم بر شما خریدارا همیشه در بیربار گیریم آمد چی گپ نو داره گپ نو تا بر ما چی است سلام علیکم بسیار خوش آمدین سلام بر دوستا عزیزا هموطنا برای ما خیر ببینید چیز نو دیگه خودت میفهمی جلغوزه رو خوب فهمیدیم دیگه جلغوزه کل چیز از کابل قیمت هم انشالله که خوب است ارزان است بسیار خوب بسیار ارزان همه چیز تازه چرا که در این روزا در دنمارک در مغازه ارزانی است خب شما دیگه بله دیگه همین وقتی یک که کمی پایان آمده خب چی گپ دارین برای افغانای مقیم دنمارک برای افغانای مقیم دنمارک همین گپ داریم که میوه خشک از الف تا یا 17 نوع از خود کابل هوایی تلبیس آفرین بله بسیار تازه بسیار کوالیتی خوبه بسیار. شاید اینجا ببینن و بسیار خوبش است و همیست که برای خود افغان ما چیز خوب است خیر ببینیم به سلامت باشید جور و سلامت باشید خوشحال او نیکمرغه اوسئ فیض جان مننه چې ما سره د مرسته وکړه ډیره مننه